مهمې او حیرانونکې پیښې درنو لیدونکو په سلامونو مه هرکلی کوم د سولا افغان یوټیوب چینل دغې ویډیو ته ښه راغلاست. لومړی ویډیو تر اخره وګورئ او بیا په اخره کې مو خپل نظر راسره هم شریک کړئ. فواد لامي وایي چې تاریخ کې شاید لومړی ځل وي چې اردو د افغانستان په یو رسمي سند کې د ډیپلوماتیکي ژبې په حیث کارول کیږي. هغه همداسې یو لیک چې مخاطب یې انګلیسي ژبې امریکایان دي. ما ته خو داسې ښکاري چې د ازبکي ځای اردو نیولی دی. خبریال.com لیکلي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت یو مکتوب په اساس دولت زدران او کورنۍ یې د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو درخواست ورکړی دی او افغان سفارت د حکومت څخه غوښتي دي چې د دولت زدران او ورونو تابعیت یې په افغانستان کې وڅیړي. د مکتوب څخه د ترلاسه شوي معلوماتو په بنسټ چې دولت زدران پخوا د پاکستان تابعیت ترکړی و چې اوس غواړي بیرته یې ترلاسه کړي. زدران د افغانستان په ملي کرکټ ټیم کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان تابعیت پرېښوده او د کلونو لپاره یې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه وکړه او اوس چې په دې وروستیو کلونو کې ورته نور په ملي لوبډله کې د لوبې چانس ورنه کړل شو نو یو ځل بیا د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو خواست یې کړی دی. وږمه افغان بیا په خپله فیسبوک پاڼه باندې دغه عکسونه خپاره کړي دي او ورسره لیکلي دي چې د هیواد د نورو ژبو ځای زموږ د دښمن ژبې اردو ونیوه. د امارت له برکته به پاکستان جنت شي. عمران خان او قریشي به پیغمبران شي. اردو به د جنت ژبه شي. پنجابیان به د نړۍ تر ټولو معتبر ولس شي. د پاکستان جنډه به ارزښتناکه شي. طالب د امارت په زنځیرونو تړلی ځناور دی چې هره خوا یې کشوي ورسره ځي چې په هر چا یې پلوري خوښ دی. بادار نو نور څنګه یي؟ همدارنګه کوم عکس چې اوس په سکرین باندې ګورئ متي العابد بیا دا نشر کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې اشنا دا عکس رالیږلی وایي دې ته یو څه ولیکه. متي العابد بیا وایي چې دې ته نو ستاسو په خیال سړی څه ولیکي. لیدونکو تاسو ووایئ دغه عکس ته تاسو څه ویل غواړئ په کومنټ کې په اخره کې ولیکئ. شاه ولی خان بیا ویلي د هغو ټولو نجار چې د وطن درې رنګه بیرغ تل پر خپل ټټر ګرځوي موږ ته دې د دوی بریا ډیره نیکمرغه وي. بلخوا د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر څرګندونې د تبصرې وړ نه ګڼي خو توصیه ورته کوي چې ملي وحدت اتحاد او اتفاق د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. په اخره کې هم در سره د مجید قرار پوسټ شریکوم چې لیکلي دي په داسې حال کې چې افغانستان یو اردو ژبه هم نه لري نو بیا د اردو رسمیاتو ته داخلول څه معنا لري؟ دا معنا چې افغانستان تدریجاً د پاکستان 5مه صوبه جوړیږي. د دې بیا دا معنا ده چې د افغانانو څو نسله جیر کړه او غلامي او استثمار ته ورمخه ده. د پنجابۍ او غلامۍ داسې اسانه کیسه نه ده. اسانه یې مه اخلئ. که مو چیغې تر اسمانه ونه ختې ذوق دی تاسې همداسې خاموشه اوسئ. له تاسو ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر اخره پاتې شوئ. دا مهمې پیښې چې موږ له تاسو سره شریک کړل که تاسو هم د دغې پیښو په اړه کوم نظر لرئ نو کولی شئ راسره یې د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا مو په لویه لاس سپارم د خدای په امان.